د شا ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. پر ایران د امریکا بندیزونو په لړ کې د چابهار بندر معافیت هم لغوه اعلان شو. د امریکا د خزانې وزارت له لوري پر ایران لګېدلو بندیزونو کې د چابهار بندر له لارې سوداګري هم شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان، ایران، هند او ازبکستان استازو د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا لپاره هڅې پیل کړې وې. چابهار بندر د سیمې او په ځانګړي توګه افغانستان، ایران او هند لپاره د توکو د لیږد رالېږد په برخه کې یو ارزښتمن بندر دی. دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې تیر 2024 کال کې هند او ایران دغه بندر د پراختیا په موخه 10 کلن تړون هم لاسلیک کړی و. بامیان کې د ایران په مالي لګښت د امام خمیني په نوم یو سروشل بستریزې روغتون رغنیزې چارې بشپړې شوې. کورنیو چارو وزارت ویلي چې بامیانو کې د امام خمیني په نوم یو سروشل بستریزې روغتون چې 40 میلیونه امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی، رغنیزې چارې بشپړې شوې چې نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د یاد وزارت په وینا په دې روغتون کې به ناروغانو ته د جراحي او زړه پیوند، د سترګو درملنه، داخله طب، ماشومانو درملنه، نسایي، ولادي او یو شمېر نورو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې شي. د مسافر وړونکو لویو موټرونو لپاره د اعظمي سرعت حد وټاکل شو. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لوري د لویو لارو د مسافر وړونکو موټرو لپاره اعظمي سرعت 115 کیلومتره پر ساعت ټاکل شوی دی. یاد وزارت ویلي چې موټر چلوونکي حق نه لري چې له دې حد څخه تیری وکړي او په وینا یې د دې لپاره چې سرعت په مؤثره توګه کنټرول شي په مسافر وړونکو موټرو کې جی پی ایس الې نصب شوي چې د نصب لړۍ لا هم دوام لري. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې دا اقدام د مسافرو او موټرو د خوندي تګ راتګ او د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ترسره کیږي. د پنبې په حاصلاتو کې د تیر په پرتله زیاتوالی راغلی دی. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې روان کال هیواد کې د پنبې 1.950 میټریک ټنه حاصلات راټول شوي دي چې د تیر کال په پرتله 10 سلنه زیاتوالی ښیي. د یادې ادارې په وینا سږکال په هیواد کې پر 115,000 هکټاره ځمکه پنبه کرل شوې چې د تیر کال په پرتله تر کښ لاندې سیمو کې 12 سلنه زیاتوالی ښیي او هلمند ولایت په لومړي سر کې دی. یادې ادارې زیاته کړې یوازې تیر کال د 273 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت پنبه او پنبه دانه له هیواد څخه بهر ته صادره شوې ده. پنجشیر کې د صنعتي پارکونو جوړولو لپاره 1000 جریبه ځمکه ځانګړې شوه. د پنجشیر ولایت ویان سیف الدین لټون ویلي چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو جوړولو لپاره 1000 جریبه ځمکه ځانګړې شوه. هغه زیاته کړې چې دا اقدام د طالبانو حکومت نه مشرتابه د فرمان پر بنسټ د اقتصادي پراختیا، پانګونې د جلبولو او د کارموندنې د رامنځته کولو لپاره ترسره شوی دی. د لټون د څرګندونو له مخې د دې ولایت په 10 ولسوالیو او مرکز بازارک کې د دې ځمکو اسناد تثبیت او بشپړ شوي چې د پارکونو د جوړولو عملي کار به د راتلونکي کال په پسرلي کې پیل شي. ایلان ماسک د امریکا غږ او ازادي راډیو د بندولو غوښتنه کړې. د ټیسلا اجرایي رئیس او میلیاردر ایلان ماسک د ایکس پر ټولنیزې شبکې د یو پیغام په ځواب کې د اروپا ازادي راډیو او د امریکا غږ وی او ای رسنیو د بندولو غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي چې اوس اروپا آزاده ده او څوک د رسنیو ته غوږ نه نیسي. ایلان ماسک دا هم ویلي چې دغه رسنۍ د امریکا د مالیه ورکوونکو په لګښت فعالیت کوي او باید وتړل شي. ایلان ماسک د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د نوې جوړې شوې ادارې د دولت د اغیزمنتیا څانګې مشر ټاکل شوی چې د لګښتونو کمول، د بې ځایه مصرف مخنیوی او د فدرالي ادارو د بیا جوړونې مسؤلیت یې اصلي دندې دي. د ایلان ماسک دغه غوښتنې ته د یادو ادارو مسؤلینو تر دې مهاله کوم غبرګون نه دی ښودلی. مایکل میکال له ټرمپ څخه د افغان کډوالو د پروسې بیا پیلولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د کانګریس د بهرنیو اړیکو د کمیټې پخواني مشر مایکل میکال پر ټرمپ غږ کړی چې د افغان کډوالو د هغه پروګرام بندیز لرې کړي چې له امریکا سره یې له 20 کلونو راهیسې په افغانستان کې همکاري کړې ده. نوموړي ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د هغوی پرېښودل سمکار نه دی او واشنګټن باید د هغوی د لیږد لپاره اقدام وکړي. بلخوا د افغان کډوالو د ایستلو د پروګرام مشر هم په یو لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو غوښتي چې د افغان متحدینو ملاتړ ته دوام ورکړي، کنه د هغوی ژوند به لا زیات ګواښ سره مخ شي. هغه په یو لیک کې زیاته کړې چې دا به په راتلونکو جګړو کې د امریکایي ځواکونو باور ته زیان ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د کډوالو د انتقال پروسه 90 ورځې ځنډولې ده. ټرمپ یو ځل بیا د غزې پیرلو او ملکیت ته ژمنتیا ښودلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې موږ د غزې پیرلو او ملکیت ته ژمن یو او په دې تړاو به له بن سلمان او السیسي سره ووینم.
د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسي سره لیدنې خبر ورکړی او یو ځل بیا په غزه کې د فلسطین د خلکو په اړه خپلې خبرې تکرار کړي دي او ژمنه یې کړې چې غزه به د راتلونکي پراختیا لپاره په ښه ځای بدله کړي. ټرمپ چې د فلسطینیانو د جبري مهاجرت پلان د سیمې د اکثرو عربي هیوادونو او حتی د هغه د متحدینو له مخالفت سره مخامخ شو، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ هیوادونه به له ده سره تر خبرو وروسته فلسطینیان په خپله خاوره کې ومني. هغه د غزې د ملکیت په ادعا سره ویلي چې ممکن د هغې یوه برخه د منځني ختیځ نورو هیوادونو ته د بیا رغونې لپاره وسپاري. عرب هیوادونه د فلسطین په تړاو بیړنۍ غونډه جوړوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت د فبرورۍ په 9مه نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه هیواد به د روانې میاشتې په 28مه نیټه په قاهره کې د عربي هیوادونو د بیړنۍ سرمشریز کوربتوب وکړي تر څو د فلسطین مسئلې په اړه وروستي پرمختګونه وڅېړل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنورۍ په 25مه نیټه له غزې څخه د فلسطینیانو د ایستلو پلان وړاندې کړ او ویل چې هغه هیله لري چې مصر او اردن د غزې فلسطینیان ومني. د ټرمپ په وینا په یادو دوو هیوادونو کې د فلسطینیانو ځای پر ځای کول ممکن اوږدمهاله یا لنډمهاله وي. عرب لیگ سازمان چې 2 شغړي هیوادونه لري په 1945 کال کې د عربي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او یووالي د پیاوړتیا لپاره جوړ شوی و. ټرمپ له پوتین سره د جګړې ختمولو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په تړاو غږېدلی دی. رویټرز خبري اجانس د نیویارک پوسټ په حواله راپور ورکړی چې دا د دواړو مشرانو ترمنځ له 2022 کال راهیسې لومړنۍ مستقیمې خبرې دي. هغه تېره ورځ هم ویلي وو چې ښایي راتلونکې اونۍ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره په واشنګټن کې د جنګ پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. پوتین په 2022 میلادي کال کې زرګونه سرتیري د ځانګړو پوځي عملیاتو لپاره اوکراین ته واستول او ویل چې هلته د روسي ژبو وګړو څخه ساتنه کوي او په ناټو کې د اوکراین د بالقوه غړیتوب په وړاندې مبارزه کوي. دوبۍ کیپیټلز ټیم د افغان لوبغاړو په مرسته د متحده عربي اماراتو نړیوال تجارتي لیګ وګاټه. په دې ټیم کې د افغانستان څو لوبغاړي وو چې له ډلې ګلبودین نایب او قیس احمد هم شامل دي. ګلبودین نایب تر پای لوبې د دوبۍ د ټیم د رسولو په برخه کې ډېره ونډه درلوده، داسې چې څو واره یې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ګټلې ده. متحده عربي اماراتو په تجارتي لیګ کې ګلبودین نایب د مینوالو لخوا د ټورنمنټ اغیزناکه لوبغاړی بلل شوی او په زلحق فاروقي د 21 وکټو په اخیستلو تر ټولو مخکښ بالر شوی دی. وړمه ورځ ایمای کیپټاون لوبډلې د راشد خان په کپټانۍ کې د جنوبي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ دریم پړاو اتلولي هم ګټلې وه. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.